رمضان مبارک ډیر مبارک ساعتونه دي او په دې ساعتونو کې تاسو ته نن یو اهمه دعا د هغې تذکره کوم. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم به دا دعا په کثرت سره غوښتله. مونږ بعضې اوقاتو کې پریشانه یو، یا د روزګار د وجې نه، یا د رشتو د وجې نه، یا کور کې څه خفګان راغلی وي، نو دا اکثره د ذکر او د شکر کمی وي. او په دې حدیث کې نبی مهربان صلی الله علیه وسلم موږ ته ډېره بهترینه دعا ښودلې ده. کوشش کوئ چې دا دعا په مانځه کې وغواړئ، په مانځه کې نفلي مونځ په سجده کې، او بیا خصوصا پیشبني ته چې راپورته شي، او بیا د دعا لږ راکاږئ. د دې اسانه مثال داسې کوي لکه یو لیمده د سره هغه لږ راکاږي او هغه غشې یا کاڼې پکې هغه لرې ځي، نو دغه شان دا دعا هم داسې راکاږئ، ډېر په مینه محبت سره، ډېر په ژړا سره، ډېر په داسې بار بار الحاح سره، لکه څرنګه د دعا په آدابو کې راځي چې یو دعا د رب نه غواړي نو بار بار وایه، یا الله دا کار راته وکړي، یا الله دا حاجت مې پوره کړي، یا الله دا مشکل مې حل کړي. الحاح کوه او ډېر داسې په زړغوني اواز، که ژړا درځي او ژړا، ډېره بهترینه خبره ده. که ژړا نه درځي نو ځان ژړغونی که. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم به دا دعا غوښتل او بندګانو ته به یې ویلي چې دا دعا کوئ. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم به دا دعا خپل هم کوله او صحابو ته به هم د دې تلقین کاوه، بار بار به ورته دا دعا کوئ. حدیث کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم به فرمایل اللهم اعنا على شکرک و ذکرک و حسن عبادتک. مختلف الفاظ په احادیثو کې منقول دي. یو حدیث کې داسې راځي اللهم اعنا على ذکرک و شکرک، یو حدیث کې شکر مخکې کړی دی بلکې ذکر مخکې کړی دی. دا د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم طریقه کار وا چې یو صحابي به راغی، یو عرض به یې وکړ، نو د هغه شان ته به یې کتله چې ده ته د څه شي ضرورت دی یا ده کې څه کمی دی، نو هغه شان به یې ورته فرمایل. نو چا د شکر مخې ته که هغې کې به د شکر هغه مادي ضرورت و، هغه مسله چې و د هغې حل به په شکر و، چاته به ذکر خوده. لیکن د افسوس خبر دا ده چې موږ کې دواړو کمی دی، نه ذکر کو پورا او نه شکر کو پورا. نو دا دعا غواړئ او په مانځه کې غواړئ او په سجده کې غواړئ او ښه یې راکاږئ او ښه یې په ژړا غواړئ او بار بار یې غواړئ اللهم اعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللهم اعنا على شکرک و ذکرک. شکر ویستل دا په زبان باندې وي، شکر ویستل دې سره نعمتونه سیوا کیږي. لئن شکرتم لازیدنکم، الله فرمایي که شکر وویسته نعمتونه به سیوا کم ستاسو دپاره. او بیا فرمایي ولئن کفرتم، دغه آیات کې فرمایي ان عذابي لشدید. بیا زما عذاب ګوره سخت دی، دا نه وي چې نعمت به فقط والم بلکې وي عذاب به درکم، سزا به درکم. نو شکر دا وباسئ، شکر خپل عادت جوړ کړئ او ورسره ذکر. څوک چې ذکر نه کوي نو د هغه زندګي به تنګه وي. الله تعالی فرمایي څوک چې زما ذکر نه کوي، یاداشت نه کوي، نو ځون کا لفظ راځي ونحشره یوم القیامت اعما، دنیا به تنګ شي. او بل مقام کې الله فرمایي څوک چې شکر ادا ذکر کوي الا بذکر الله تطمئن القلوب، نو دې سره زړونه مطمئن کیږي، زړونو کې اطمینان راځي. نو شکر او ذکر دا وجه دوه مقاماتو کې الله تعالی په قرآن کې به تذکره کړې ده. دا بهترینه دعا ده. ډېر وخت نه زه غواړم یقین وکړه سړي ته به تسلي میلاویږي، زړه پرې خوشحالېږي. ربي اوزعني ان اشکر نعمتك التي انعمت علي، یا الله ما ته طاقت راکړي، توفیق راکړي چې زه ستا شکر ادا کړم د هغه نعمتونو چې په ما دې کړي دي. چې ته کشر یې، اکثره موږ ته ډېر احسانات د والدین وي، نو علی والدی، او الله زما په مور او پلار دې کوم انعامات کړي دي، مال دې ورکړی، حال دې ورکړی، ښه ژوند دې ورکړی، ښه نوم دې ورکړی، ښه عزت دې ورکړی دی. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. يو دعاء داسي رازي او بل دعاء رب القرآن كدي وأصلح لي ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. نو موږ ته پکار چې موږ دا دواړه دعاګانې وغواړو او بار بار وغواړو. نو په ذکر سره او په شکر سره باندې یقینو که زندگی جوړ شي، دنیا او آخرت باندې خسته شي، ټینشن او پریشانۍ نه باندې ختم شي او بل نعمتونه باندې سیوا شي. کوشش دا کوي چې دا دعاګانې موږ ووایو.